د ژوند ساز او سامان رانه روک شوی د ژوند ساز او سامان رانه روک شوی ښکلي سو او جهان رانه روک شوی او شک مې نه راځي چې روح مې تن ته راشي شک مې نه راځي چې روح مې تن ته راشي خدای مو وبخه جانان رانه روک شوی ملګرو د پرملو ادبي ټولنې غړي وو ملګری را سره دی د پرملو ادبي ټولنې لیاقت خان چټان صاحب چې ډېر ښکلي لیک کوي او ډېر ښکلي خیال لري لیاقت چټان صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مننه یار مهرباني لیاقت چټان صاحب نو خوندور شعرونه هم اورو او د دوی د ژوند په حوالې سره بردینو تپوسونه هم کوو لیاقت چټان صاحب دا راته اول ووایه چې په شعر او ادب کې چې کوم دی زیات متاثره د چا نه جی شعر او شاعري خو ټول شاعران شکر الحمدلله د پښتو ادب کې ډېر مزیدار شاعران او زیاتره چې کوم دی نو زما علیشان مجبور صاحب الله پاک دې وبخي چې دا لکه زمونږ د خوښې شاعر دی نور البصر صاحب شو او چټان صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ د میدان ته څنګه راغلی د کله نه مو د شاعرۍ لیک آغاز کله نه کړی دی جی آغاز خو تقریبا ډېر د پخوا نه دی خو لکه چې کوم زیات لیک مونږ شروع کړی دی نو دا د 2015 په اوچه دغه ټایم کې چې کوم دی مونږ شروع کړی د شاعرۍ په دې میدان کې د پښتو په دې میدان کې د ادب په دې میدان کې څوک په یو لرونکي یا استاد تاسو ماهر لرئ نه جی یاره استاد خو مو نشته خو بیا هم لکه شوق د هر شاعر او شاعري چې کوم دی نو خو په شوق سره اورو لکه خوښه ومې که نه ډېره زیاته مننه چټان صاحب دغه مخکې ملګري چې کوم زمونږ تا ګوري ستاسو پروګرام ګوري دغه ملګري په دې انتظار باندې دي چې تاسو دغه ملګرو ته خپل کلام وړاندې کړئ نو بهتر وي ملګرو ته به یو غزل ووایم چې غریبۍ کې چې مستی کوي خراب شي او غریب چې غریبي کوي نواب شي غریبۍ کې چې مستی کوي خراب شي غریب چې غریبي کوي نواب شي او اموخته چې کلمونه په کاغذ شي اموخته چې کلمونه په کاغذ شي ځان له زړه شینکي نو الهغې کتاب شي او مننه اموخته چې کلمونه په کاغذ شي اموخته چې کلمونه په کاغذ شي ځان له زړه شینکي نو الهغې کتاب شي او आवाज نه کوي دردمن نه دی لرګی आवाज نه کوي دردمن نه دی لرګی خو نرمن چې ورلمینز ډټ کی رباب شي او مننه आवाज نه کوي دردمن نه دی لرګی او خو نرمن چې ورلمینز ډټ کی رباب شي او مزه نشته چې هر یو سیز بسیار دی مزه نشته چې هر یو سیز بسیار دی او خوندور دی هغه سیز چې په حساب شي او پنيسته شکر وباسه خوشحالي وي پنيسته شکر وباسه خوشحالي وي چې اولاد دینا فرمانه شي عذاب شي او د دین دولت د پاک الله نه غواړه د دین دولت د پاک الله نه غواړه په دنیا او آخرت کې به محتاب شي او مننه د حرام او په دولت کزان نواب کې د حرام او په دولت کزان نواب کې لکه خمبیر به په هو ډلو کې کباب شي او مننه چې د حرام په دولت کزان نواب کې لکه خمبیر به په هو ډلو کې کباب شي چې بخت را بیدار شي نو مزې کا خیران صاحب چې بخت را بیدار شي نو مزې کا جوړ به د جلجیټو نه کینخاب شي او مننه د عاقلانو نه لیکته داسې اورم د عاقلانو نه لیکته داسې اورم تندي کې په سجدو سره میراب شي ډېره مننه ډېر زیات ښکلي خوندور کلام دا چې کوم دی لیاقت چټان صاحب چې زمونږ د پرملو ادبي ټولنې یو نوی غړی دی دا لیاقت چټان صاحب تاسو واورېدو او ډېر زیاته مننه کوم د لیدونکو کتونکو چې کوم ملګري مونږ ویني کوم مونږ برداشت کوي کوم ملګري مونږ اوري د هغې یو جهان مننه کوم والسلام